اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د دکار په مستوي کې د ټکي ټاکل در وپېژنم. په تیر درس کې مو د دکار په مستوي یا د وضعیه کمیاتو سیستم په سم ډول معرفي کړی و. هیله ده چې هغه مو سم زده وي. کله چې موږ غواړو یو ټکی د دکار په مستوي کې یا د وضعیه کمیاتو په سیستم کې وټکو، د دې لپاره مهمه ده چې تاسې په دې پوه شئ چې د یو ټکي اړیکه د یوې مرتبې جوړې سره وي، یا برعکس دغسې ویلی شو چې یوه مرتبه جوړه د یو ټکي نمایندګي کوي او په دې ډول ښودل کیږي. دغه داسې ویلی شو چې د پی ټکي مرتبه جوړه د ایکس او وای څخه عبارت ده، یا دغسې ویلی شو چې د ایکس او وای مرتبه جوړه د پی ټکي نمایندګي کوي. ایکس چې دی هغه د ټکي فاصله راښایي او وای د ټکي ترتیب راښایي. نو دا خبره د کار په مستوي کې د ټکي ټاکلو لپاره مهمه ده. اوس فرض کوو چې ا یو ټکی دی، د دې فاصله 2 وحده او ترتیب 3 وحده دی. نو دا چې کله موږ ټاکو، تاسو ته مو ویلي و چې فاصله د ایکس په محور ښودلی کیږي. دا چې 2 مثبت دی نو د ایکس په مثبت جهت به 2 وحده په پام کې نیسو، مثبت 1 مثبت 2. د 2 واحدو څخه به دا چې 3 مثبت دی د وای مثبت جهت په دوام یا د هغې سره موازي 3 واحده پورته ځو. مثال مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 د وای محور سره موازي د 3 واحدو په اندازه سره پورته ځو دغسې. او بیا د 3 څخه د ایکس محور سره موازي څو واحده ځو؟ 2 واحده د ایکس په مثبت جهت. نو دلته یو د تکتو ټکی د دې خطونو په اساس رامنځته کیږي چې دې ټکي ته ا ټکی ویلی شو. که یو بل ټکی په پام کې ونیسو، مثال منفي 15 او منفي 3، دا چې دلته د ایکس او وای دواړو علامې منفي دي، نو ویلی شو چې د بي ټکی په 3مه روبه کې دی، ځکه چې دلته هم د ایکس منفي جهت او د وای منفي جهت شتون لري. نو دا چې ایکس وای دواړه منفي دي، نو ځکه ویلی شو چې بي ټکی په 3مه روبه کې شامل دی. نو بي ټکی چې موږ ټاکو د دې لپاره د ایکس په منفي جهت 15 په پام کې نیسو، منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 منفي 15. د منفي 15 څخه د 3 واحدو په اندازه د وای منفي جهت سره موازي ښکته ځو، منفي 1 منفي 2 منفي 3. د منفي 3 په اندازه ښکته د وای محور سره موازي. بیا د منفي 3 څخه د 15 په اندازه د ایکس منفي جهت سره موازي مخکې ځو دغسې. نو دلته هم یو د تکتو ټکی رامنځته کیږي د دې 2 خطونو په اساس، چې دې ته به کوم ټکی وایو؟ بي ټکی. که دغسې یو ټکی ولرو، مثال سی ټکی چې مرتبه جوړه 0 او 0 ده، په یاد ولرئ چې کله ایکس او وای دواړه 0 وي، نو تاسې به په دې باید پوه وئ چې د دغسې یو ټکی به بیا په مبدا کې پروت وي. کله چې د یوه ټکي فاصله او ترتیب دواړه 0 وي، نو دا ټکی به چیرته پروت وي؟ په مبدا کې. نو ویلی شو چې سی ټکی په مبدا کې پروت دی. ګران زده کوونکو، درس ته همدومره بس وي. تر بیا الله مو مل شه.